چې انسان باندې بد نظر لګي د انسان نظر په انسانم لګي د انسان نظر په د نورو حیواناتم لګي نو نقصان رسیږي اوس دا بد نظر لګېدل دا سو جاهلانه وهم او خیال نه دی بلکې دا د یعقوب علیہ السلام غوندې پیغمبر د خولې نه دا خبره راوتې ده او زمونږ پیغمبر علیہ السلام د دې خبرې تصدیق کړی دی چې بد نظر لګي زمونږ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بد نظر انسان قبر ته رسي او اوخ کټوي ته رسي یعنی بد نظر که په انسان اولګېده نو انسان مرشي قبر ته ورسیږي او که یو خشته اوخ دی او چا ورته بد نظر وکړه نو هغه به حلال شي نو غوښه به په کټوۍ کې پخه شي کټوۍ ته رسي پیغمبر علیہ السلام چې د کومو څیزونو نه د پناه حاصلولو حکم کړی دی امت ته تلقین ورکړی دی نو په هغې کې بد نظر هم یاد کړی دی من کل عین لامه یعنی زه د بد نظر نه پناه نیسم په الله باندې صحابه کرامو کې یو صحابی دی ابو سهل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل هغه لمبل نو د لمبلو د پاره هغه کمیس اویسته نو بل صحابي ورته وکتل عامر ابن ربیعه هغه چې ورته وکتل نو د هغه د خولې نه دا خبره وختله چې تر نن ورځې پورې داسې خشته بدن ما چېرته لیدلی نه دی دې وینا سره سهل ابن حنیف ابو سهل ابن حنیف هغه باندې سخته تبه راله او پرېوته صحابه کرامو پیغمبر علیہ السلام ته خبر ریوړو نو پیغمبر علیہ السلام عامر ابن ربیعه ته حکم وکړ وی ته اودس وکړه او د اودس دا اوبه په یو لوښي کې راجمع کړه او په دې سهل ابن حنیف په بدن یې ور واچوه چې داسې وکړی شو دا هغه تبه فورا ختمه شوله په دې واقعه کې پیغمبر علیہ السلام عامر ابن ربیعه ته تنبیه هم ورکړله علی ما یقتل احدکم اخاه یو کس خپل رور ولی وجنی چې د نظر کې وجنی الله برکتا تا د برکت دعا ولې نه کوله چې تا ته خشته ښکاره شو تا به د برکت دعا کړې وه ان العین حق بد نظر لګېدل دا حق دی نو دې حدیث نه معلومیږي چې که یو بنده ته د بل بنده جان مال کې څو خشته ښکاره شو تعجب یې پې وکړو نو دله پکار دی چې دعا د برکت ورته وکړي بعض روایاتو کې راځي چې ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله دی نو پدې د بد نظر اثر ختمیږي او د حدیث مبارک نے طریقہ معلومیږي چې چا د نظر کړي نو د نظر باز ته وایي چې چاردام وکړه او د نظر باز د چاردام اوبه راواله چې دا په چا نظر لګېدلی د هغه په بدن یې واچوه اثر به ترې نه لرې شي دغه طریقه شریعت خولی ده داسې نه چې چا د نظره کوي د پرتغاښ تار را چې ویسوځه ووته دا پکې نشته
د نظر باز د پرتغاخ تار مس وزوا دې کې څه نشته. بعضې د نظر باز ته وایي هله لاړې ورته توکه لاړې ورته توکه په بنده لاړې توکې دا خو ښه نه ده. څوک وایي ورشه د نظر باز چې کوم ځای قدم پورته که په هغه ځای میخ ټکوه دا خبرې نشته. د نظر نه بچ کېدو دپاره د سورة القلم اخري 2 آیاته وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. دا آیاتونه 3 ځله ووایه په ځان دم واچوه د چا نظر به د باندې بد نه لګي د بد نظر نه به خلاص شي. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په ځان باندې په خپلو وړو باندې ووایه د بد نظر نه به بچ شي. که د چا د ښه څه ولیدل ووایه ماشاء الله الله به هغه بنده هغه مال جان د بد نظر نه بچ کی. بعض ځوانان هم لاس ته تور تار واچي دا خبره هم ټیک نه ده چې د وړی تور تار د لاس نه توکه دا نه زنانو له ښه دی او نه نارینهو له ښه دی. ته ځانه خبرې مه کوه. دا ټوټکې نشته دی. بعضې وایي دا هغه ناوې چې مور پلار یې جمدي وي او سخر خواښې یې جمدي وي د هغې د پیوي تار راوړه د لاسه توکه دا خبرې نشته پکې. قرآن حدیث چې د ته کوم علاج خوله دقه وکه. تفسیر قرطبي لیکي چې علما د امت اهل سنت والجماعت په دې متفق دي چې بد نظر شته د دې نقصان وي. یعقوب علیہ السلام د بد نظر یا د حسد د خطرې نه بچ کولو دپاره خپلو بچو ته وصیت وکړو چې په یو دروازه ښار ته مه داخلیږئ. حفاظت د ځان وکړئ. بد نظر اثر کوي. انسان ته د انسان مال ته نقصان رسی. دا یو قسم مسمریزم دی. نو څنګه چې د مضر خوراکونو نه سړی ځان بچ کوي که فلانې څیز دی وخوړه نو ناجوړه به شي دا مه خوره پرهیز ترې کوه. د ګرمۍ او د یخنۍ د زیاتوالي نه مرض پیدا کېږي. نو دقه شانتې د بد نظر یا د مسمریزم تصرفات هم اسباب عادیو کې دي. د نظر یا د خیال په قوت باندې بعض اثرات ښکاره کېږي. دا اثر حقیقی نه دی بلکې ټول اسبابو کې چې کوم اثر الله اچولی دی او بیا د الله د ارادې تابع وي دقه شانتې دا بد نظر هم دی. حقیقت کې کارونه الله کوي خو د دې اسبابو څه اثر وي. نو په اسبابو یقین مه کوه د مسبب الاسباب الله باندې یقین کوه خو پرهیز ښه شی دی.